سلام په وړاندې کولو سره د نن شپې خبري ساعت ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اشچي د تورونو پر څېړلو ټینګار. د ولسي جرګې رئیس او د امریکا سفارت د اشچي د تورونو جدي څېړل غواړي. په کندهار کې د 5 ښځو وژل کېدل. د کندهار ښار په 4مه حوزه کې د دغه ولایت د پوځي هوایي ډګر 15 ښځینه کارکوونکې ووژل شوې. ولایت مقام ټولو امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنه کړې ده تر څو کشفي ارګانونه دغه عاملین شناسایي کړي او عدلي او قضایي ارګانو ته وسپاري. د اداري فساد سره پر مبارزې نیوکې. د اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې رئیس له اداري فساد سره د مبارزې په کارونو کې ځنډ د پوښتنې وړ بولي. د کرکټ بورډ د نوي مشر ټاکل کېدل. شکرالله عاطف مشال د افغانستان د کرکټ بورډ د نوي مشر په توګه وټاکل شو. د روسیې په اړه د اوباما څرګندونې. د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما وایي روسیه نشي کولی امریکا ته بدلون ورکړي. پوره خبرونه زه سید یمالي یم. په کابل کې د امریکا متحدو ایالتونو سفیر د ملي یووالي حکومت له مشرانو غواړي چې د دوستم پر ضد د احمد اشچي تورونه په روښانه توګه وڅېړي. دغه امریکایي ډیپلوماټ د یادې پیښې په اړه سخته اندېښنه لري. اخوا د ولسي جرګې رئیس هم د احمد اشچي د تورونو جدي څېړل غواړي. ولخوا یو شمېر حقوقپوهان وایي دوستم باید د اساسي قانون د 28مې مادې په تفسیر سره محکمې ته راکش شي. د جنرال دوستم او احمد اشچي دوسیه د حکومت لپاره ستره ازموینه. د افغانستان بهر او دننه د دغه دوسیې په رڼه توګه د څېړل کېدو غوښتنه مطرح کېږي. په کابل کې د امریکا سفارت هم د دغې موضوع په څېړلو ټینګار کوي او وایي چې د دغه موضوع له ژر څېړلو ملاتړ کوي. د دې پیښې په اړه روښانه څېړنه به خلکو ته دا پیغام ورسوي چې هېڅوک له قانونه پورته نه دي. ولسي جرګه هم غواړي چې په احمد اشچي د جنرال دوستم بد چلند ادعاوې په جدي توګه وڅېړل سي. دولت بدنام ساخت در این راستا ما و تقاضایمان همین است که ارگانهای عدلی و قضایی در این راستا با مسئولیت برخورد بکنند، امنیت سخم این قضیه را برملا بسازد و مطابق قانون در این راستا رسیدگی بکنند. حکومت در این راستا مکلف است. په اساسي قانون کې د ولسمشر د مرستیالانو د سزا کېدو په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د ولسمشر لپاره دا شان راغلي دي. د اساسي قانون 89مه ماده په ولسمشر د بشري ضد او ملي خیانت جرمونو تور باید د ولسي جرګې د 1/3 برخه غړو لخوا وړاندیز سي. په هغه صورت کې چې دا غوښتنه د ولسي جرګې د ټولو رایو د 2/3 لخوا تایید شوه، دا جرګه د 1 میاشتې په موده کې لویه جرګه جوړوي. که چېرې لویې جرګې یا تور د ټولو غړو د رایو په 2/3 سره تصویب کړه، ولسمشر له دندې لري او موضوع ځانګړې محکمې ته سپارل کیږي. معاون اول رئیس جمهور میتونه محاکمه شود اگر یک جنایت ضد بشری را مرتکب شده باشه یا خیانت ملی را مرتکب شده باشه. به اساس ماده 69 قانون اساسی و او را ولسی جرگه 2/3 را باید تایید بکنه محکمه و باز پیشنهاد بکنه که لوی جرگه تأسیس شود و لوی جرگه او را تایید بکنه و محکمه خاص برشان تأسیس میشه، او هم از طرف لوی جرگه تأسیس میشه. د اساسي قانون د 80 او 88 ماده په بنسټ د ولسمشر د استعفا، عزل، وفات یا له لاعلاجه ناروغۍ اخته کېدو په صورت کې د دندې د ترسره کېدو خنډ سي. د ولسمشر لومړی مرستیال د ولسمشر صلاحیتونه په غاړه اخلي. به همین اساس شده میتونه که با یک تفسیری که از ماده 69 قانون اساسی افغانستان و همین مواد 60 و 67 قانون اساسی افغانستان داده میشه که معاون رئیس جمهور عین رئیس جمهور مورد محاکمه قرار بگیرد. لوی څرنګوالی د احمد اشچي د وهلو، زنداني کولو او جنسي ځورونې څېړل کېدو په موخه یو پلاوی ټاکلی دی. اوس به ولیدل سي چې عدلي او قضایي بنسټونه او حکومت به په دې اړه څه ډول چلند وکړي.
د ولسمشر غني د څه باندې سلو سلاکارانو څخه لږ شمېر یې له ولسمشر سره نږدې اړیکې لري. د ولسمشر ډېر شمېر سلاکاران په قومي او ټولنیزو چارو کې کار کوي. دا ودانۍ چې پخوا د هیواد عدلیې وزارت اوس د ولسمشر د سلاکارانو د کار په ځای بدل شوی. د دې سلاکارانو بله برخه د بهرنیو چارو وزارت په واټ کې په یو ځای او ارګ کې اوسېږي. د ولسمشر د سلاکارانو شمېر چې له 100 کم و، د ټاکنیزو کمیسیونونو د پخوانیو غړو یو ځای کېدو سره یې شمېر 100 ته ورسېد. ولسمشر ماڼۍ موږ ته یوازې د 80 تنو سلاکارانو نومونه راکړه. په دې نوملړ کې 19 سلاکاران په قومي، 14 په ټولنیزو، 15 په اقتصادي او پراختیایي، 4 د رسنیو او عامه اړیکو، 4 د سیاسي مسایلو، 2 د ښځو چارو، 1 له امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه، 1 سلاکار د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخې ته ګمارل شوی. دا کس د ولسمشر یو سلاکار دی چې د هغه په وینا په ځینو کاري برخو کې اجرا صلاحیت هم لري. که مشکل چې په افغانستان کې خلکو ته پیښېږي هلته دولتي چارواکي شکایت لري او هغه برخاست نه کوي او هغه په عرض ورسې نه کوي، نو هغه مستراجع و د جمهوریت په نامه په عرضې کوي او موږ په هغه کې ورسې کوو. دا هم په قومي برخه کې د ولسمشر یو سلاکار دی. دا کس د ولسمشر لخوا د خپلو مشورو په عملي کېدو ټینګار کوي. 4 هفتې انشاءالله کېږي چې ما ورسره ولیدله او هغه مو هم یوازې د هلمند باندې بحث و، خو رئیس الجمهور هم هغه زموږ چې کوم هغه مشوره موږ ورکړې ده هغه یې عملي کړې هم ده. ولسمشر ماڼۍ وایي چې د اشرف غني سلاکاران له پوهه او مسلکي کسانو همداراز له قومي مخاورو غوره شوي. مشاورین رئیس جمهور به اساس شناخت و تجاربی که در بین مردم دارند و به اساس نیازمندی های دولت به خاطر کاهش فاصله بین دولت و مردم افغانستان گماشته میشن. خو د قضیې په بل اړخ کې وینو داسې سلاکاران هم شته چې په میاشتو له ولسمشر سره نشي لیدلی. موضوع مطالعه کردیم که چه رقم میتونیم هم جلوی فساد را بگیریم، هم منابع معدنی خود را استخراج بکنیم و همچنین عایدات دولت از نقطه نظرهای مختلف و گوناگون بالا بره. روی این معیار کار کردیم و به رئیس جمهور هم پیشنهادات مشخص واضح را به ارتباط دادیم. شاید 3-4 ماه میشدیم. بعد از اون امر شما دیدن و در مورد تر بحث کردیم؟ تا هنوز ما صحبت نکردیم. د ټولو نیوز څېړنې څرګندوي چې د سلاکارانو په ګمارلو کې تر اوسه ارګ مخکښ و. د اجرایي ریاست رسمي او قراردادي سلاکاران 40 ته رسېږي او د ولسمشر ماڼۍ د رسمي او قراردادي سلاکارانو شمېر کابو 100 تنه دی. که څه هم چې د اجرایي ریاست افتخاري سلاکاران د ولسمشر ماڼۍ په پرتله ډېر دي. مردم میگن که یا بسیار بیکاره است، خود رئیس جمهور کار میکنه یا آوردن مصلحتی، یا خیلی رئیس جمهور چیز نمیفهمه، اینا کار انجام میدن. په افغانستان کې د ولسمشر د سلاکارانو ډېرېدل بې مخینې نه دي. د حامد کرزي د حکومت پر مهال د هغه د سلاکارانو شمېر 110 تن ته رسېده. د کندهار ښار په 4مه حوزه کې د دغه ولایت د پوځي هوایي ډګر 15 ښځینه کارکوونکي له خپل چلوونکي سره ووژل شوې. افغان حکومت د ترهګرو دغه کار د اسلامي او افغاني اصولو پر خلاف ګڼي او زیاتوي چې ترهګر غواړي د افغانستان د پرمختګ مخه ونیسي. دا د کندهار ولایت مرکزي روغتون دی. د کندهار د هوایي ډګر 15 تنه ښځینه کارکوونکي چې د پلټنې په برخه کې یې کار کوه د یو موټر چلوونکي سره نن سهار هغه مهال د کندهار ښار په 4مه حوزه کې د وسلوالو مخالفینو له لورې ووژل شوه چې دندې ته پر لاره وه. د دغه پیښې د قربانیانو جسدونه د کندهار مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. دا 15 کسه زنانې وې، زموږ هوایي کارکوونکي وې، ملکي کارکوونکي وې او یوې هم د دوی ډریور چې په 4مې حوزې پناهیه کې د دې خوجې په ساحه کې دوی سهار د 6 بجو پر شاوخوا باندې شهادت رسېدلي وې. د دغه قربانیانو کورنۍ یاده پیښه سخت غندي او له حکومت څخه د جدي پلټنې غوښتنه کوي. 9 بجې چې دی وتلی و دغه ځای څخه نو ښکاریان یې لولو میدان په دې ډریور و، نو زما مشر ورور زه راویستلم سهار چای مې څښلی، زما بل ورور زنګ راووهلې وویل دی وفات شوی دی. زه چې خبر شوم زه چې راغلم دغه کیسه وه، نو 15 تنې ښځې ورسره وې، یو دی خپل ورسره شوی و.
پر همدغه مهال د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره پر ملکي کسانو برید او په ځانګړې توګه پر ښځو برید د وسلوالو مخالفینو کمزوري په ګوته کوي. په یاده خبرپاڼه کې راغلي دي چې ولسمشر د یادې پیښې د څېړلو او اړوند ادارو ته مجرمینو ته د سزا ورکولو لارښوونه کړې ده. ولایت مقام ټولو امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنه کړې ده تر څو کشفي ارګانونه دغه عاملین شناسایی کړي او عدلي او قضایي ارګانونو کې وسپاري. اجرایي رئیس عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼه یاده پیښه غندلې ده او د کندهار د هوایي ډګر پر کارکوونکو بریدګرې پردیپال بللي دي. اجرایي رئیس وایي امنیتي ادارې هڅه کوي تر څو د یادې پیښې عاملین په خپل سزا ورسوي. د اداري فساد سره د مبارزې د عالیې ادارې رئیس له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز په کارونو کې ځنډ د پوښتنې وړ بولي. نوموړی وایي له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز باید د فساد لویې دوسیې وڅېړي. اخوا په ملي شورا کې د خلکو یو شمېر استازي وایي د یاد شوي مرکز په کارونو کې سیاسي لاسوهنې د اداري فساد د لویو دوسیو په څېړلو کې د ځنډ عامل شوی دی. له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا څه موده وړاندې 2 دوسیې وڅېړل شوې، خو د دغې ادارې لخوا د نورو دوسیو نه څېړلو اندېښنې رامنځته کړي دي. تأخیر زیاد در کار مرکز عدلی و قضایی باعث عدم رضایت هموطنان میشه و مرکز عدلی و قضایی باید هر چی زودتر به این چالش ها غلبه حاصل کنه. داسې باورونه هم شته چې د دغه مرکز په کارونو کې لاسوهنه د دې لامل کیږي چې د دوسیو څېړل وځنډېږي. مسائل سیاسی مطرح میشه و بحث پول هنوزم بسیار واضح هست، بخاطر از اینکه و آدم نمیخواد که پروندهش اینجا مورد بررسی قرار داده شود و احتمال داره که از نفوذ سیاسی و از قدرت اقتصادی که هنوز هم در اختیار داره از اینا استفاده بکنه و پرونده از اینا مورد بررسی قرار داده نشه. اخوا د لوی څارنوالۍ ویان ټینګار کوي چې د اداري فساد څو دوسیې د دغه مرکز تر څېړنې لاندې دي او دا مرکز به د دې اونۍ تر پایه دریمه علني محکمه هم جوړه کړي. این څارنوالی ما با توجه به گستردگی قضایا، چون شما میفهمید قضای سنگین فساد دارید څارنوالی مورد بررسی قرار میگیره، اینا دقت و توجه بیشتری به این مبذول میدارن تا باشه خلاف و نواقص در قسمت تحقیقاتشان وجود نداشته و ورنه کدام مطلب یا موضوع دیگه در این قسمت وجود نداره. باورونه داسې چې حکومت د بروکسل له غونډې مخکې له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز کار په بیړه پیل کړ، خو د بروکسل له غونډې وروسته په دغه مرکز کې د دوسیو څېړلو ته په څه توګه روان دي. د ننګرهار سیمه چارواکي یوه کس ته د دوو خویندو د نکاح تړلو په تور د 2 کسانو او د یوه ملا امام له نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د ولي ویاند وایي دغه کسان د یو لړ عملیاتو په پایله کې د ننګرهار له خیبې ولسوالۍ نیول شوي دي. اخوا د ننګرهار د ښځو چارو رئیسه دغو نجونو ته عدالت غواړي. په ننګرهار کې پر یوه شپه د 2 خویندو نکاح چارواکي خبر ورکوي چې د یادې پیښې په تړاو د هغې کورنۍ غړي او هغه ملا امام د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی چې د ننګرهار په خیبې ولسوالۍ کې په یوه شپه 2 خویندې یوه کس ته نکاح کړې. هغه ملا امام چې د نکاح چارې پر مخ وړي وي هغه هم نیول شوی دی. د هلک د کورنۍ څو تنه نور هم نیول شوي دي. د نادر خان دویمه نکاح شوې لور خپله کیسه داسې بیانوي. کور مې مانه مشره وه، هغه یې ورکړې وه او د هغې نه چې لانجه ووتله کار خراب شو، هغې ته یې طلاق ورکړو. اوله شپه هغه وه، دویمې شپې ته یې زه راوستې ښه په راځه. دغه ناوې د خپل ژوند د ارامتیا لپاره غواړي چې یادې موضوع ته باید د پای ټکی کېښودل سي. ټولو نه مې دا هیله ده چې خیر دې دا کار دې نور خلاص کړي، یو ځای دې د هغې وینو موږ هم یو ځای کښېنو، دا لانجه دې نور خلاصه کړي. په همدې ترڅ کې هغه ملا چې د 2 خویندو نکاح یې تړلې وه وایي ناسم معلومات ورته ورکړل سوي وو. د دواړو طرف نه ما دپاره دا ویل شو چې هغه شپې کوم یو نکاح 3 کالو مخکې چې ورکړل شوی هغه مروه بنت بابا جان په نامه د هغې نکاح ماته شوی دی، یعنې شپې هم طلاق ورکړی دی او د هغې په عوض کې د موږ په رضامندي باندې د هغې تره لور چې د نادر خان چې اوس مرحبا بنت نادر خان هغه موږ ورکړه. له بل خوا د ننګرهار د ښځو چارو ریاست یادو نجونو ته د عدالت غوښتونکې ده. مشر د خور د اقرار په اساس چې فعلا موږ سره د امن په کور کې ده، کوم اقرار چې په څرنګوالۍ کې کړی دی همداسې فکر کوم چې دغه کشره په زور وړل شوی.
لوی څارنوالۍ بیا خبر ورکوي چې د نجونو له کورنۍ سره یې لیدلي او د پیښې ډیری عاملان سیمه ییز پولیس دي چې د کابل نظامی څارنوالۍ ته یې دوسیه استول شوي دي. بالای اشخاصی که دا صورت گرفته گفته میشه که قماندانای محلی یا از جمله پلیس محلی هستند. به این اساس ما این موضوع را تحت رسیدگی خود قرار دادیم و ما شما انشالله به زودترین فرصت شاهد نتیجه از تحقیقات ما و با جزئیات مورد صحبت قرار خواهیم داد. دا پیښه له نن شاوخوا 50 ورځې وړاندې د ننګرهار په ښېوې ولسوالۍ کې شوې. نادر د یادو نجونو پلار د ننګرهار له ښېوې ولسوالۍ څخه کابل ته راغلی او د خپلې لور په سلامتیا ټینګار کوي چې د بکارت د نشتون له کبله یې خبر له کوره شړلې او 11 کلنه لور یې په زور نکاح شوې. د خبرونو دوام تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام سترې محکمې تر دې دمه د بې واکه شویو وزیرانو برخلیک نه دی روښانه کړی. ولسي جرګه د بې واکه شویو وزیرانو کاري دوام غیر قانوني بولي او زیاتوي چې حکومت باید ډېر ژر هغوی ته تازه وزیران وپېژني. اخوا اجرایه ریاست وایي بې واکه شوي وزیران د سترې محکمې د پرېکړې تر اعلانېدو پورې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ولسي جرګې په غونډه کې د بې واکه شویو وزیرانو د کار په دوام نیوکې. ما در اشتباه رفتیم، حکومت در اشتباه است و اگر وزرای محترم فعلا سلب صلاحیت قانونی شدن، فیصله هایشان، امضایشان، تقرریشان و نمایندگی از افغانستان در جلساتی که اینها شرکت میکنن همه اینها زیر سوال میره. از رئیس شورا میخواهیم که در رابطه با وزیر صاحبایی که سلب صلاحیت شده استعضا شدن و اونا از نگاه قانونی برای فعلا قانون برش اجازه نمیده که با وزارتخانه ها باشه و حکومت از حکومت تقاضا میکنیم که به عوضی از اینا کسای دیگر را معرفی بکنند و قراره که ما بیرونا میشنویم حکومت یا کسای دیگر گفته باشند که شورای ملی خودش برای فعلا قانونی نیست و یگانه من میگم که یگانه ارگانی که در افغانستان قانونی است شورای ملی است. د ولسي جرګې رئیس ټینګار کوي چې حکومت باید تازه وزیران معرفي کړي. دوام کار وزرای که سلب صلاحیت ده قطعا مخالف قانون است. قطعا مخالف قانون است. سرپرستی هم از خود وقت داره. کسایی که سلب صلاحیت از ولسي جرګه شده اینا کماکان در وظایف قبلیشان اینا به عنوان سرپرست کار کرده نمیتونن. حکومت تر اوسه هم د اساسي قانون د 92 ماده د تفسیر په تمه دی. دادگاه عالی به عنوان یک قوه مستقل از استقلال کامل برخوردار هست. ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر اونا مشوره و تفسیرشان از ماده 92 قانون اساسی افغانستان ارائه کنند. صلاح الدین رباني د بهرنیو چارو وزیر، محمود بلیغ د ټولګټو وزیر، نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیره، فریده مومن د لوړو زده کړو وزیره، اسدالله حنیف بلخي د پوهنې وزیر، محمد الله بطاش د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر، عبدالرزاق وحیدي د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر هغه وزیران دي چې د ولسي جرګې لخوا له استهزاء وروسته بې واکه شول. ما فکر میکنیم که آخرین نتیجه‌ای که از تصامیم استره محکمه بیرون خواهد شد به احتمال بسیار قوی آنچه که مجلس نمایندگان تصمیم گرفتن او را تایید خواهد کرد. پر دې سربېره د کانونو، اطلاعات او کلتور، سرحدونو او قومي چارو وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام په کندوز ولایت کې به ډېر ژر د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل شي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي دولتي ځواکونه غواړي په دغه ولایت کې د طالبانو پر ضد لوی پوځي عملیات ترسره کړي. د کندوز والي وایي په سر کې به 3 ولسوالۍ د طالبانو له کنټروله وایستل شي. دا د کندوز ولایت یوه برخه ده او اوس د شپې 11 بجې دي. د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي دلته د امنیتي پوستو د څارنې لپاره راغلي دي. دوی وایي چې طالبان له امنیتي ځواکونو سره د مبارزې توان نه لري. انشاءالله که هوا یاري وکوله او لږ ذره هوا ښه وه دښمن به نور په کندوز کې
شتون لپاره د دوی د شتون لپاره به د دوی لپاره امکانات د 885 حوزې د پولیسو قمندان وایي دوی هڅه کوي د ژمنیو عملیاتو په ترسره کولو سره طالبان له دې سیمې بهر کړي. د چار وخت دلته راغله زموږ د کلک مقاومت شکست به سره د مخامخ شي او دغه ارمان به د ځان سره ګور ته ویسي. موږ انشاءالله سږ کال به په روزګانۍ کال نه موږ هغه ساحل دی په لاس کې دی. موږ دا امید لرو چې موږ دی پسې ورشو دی د موږ پسې نشي راتلی. د کندوز پولیس وایي چې له دې وروسته به په کندوز کې ترهګرو ته د فعالیت اجازه ورنه کړل شي. زموږ پوځي الحمدلله کاملا ټولې آمادګي لري د دښمن په وړاندې که دښمن یا هېڅ حرکت هم کوي دوی به خپل ځواب ورکوي او بېرون د دې نه موږ ډېر ښه پلانګذاري لرو. انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې به موږ خپل عملیاتونه جاري کړو. د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي له طالبانو غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. که چیرې د سولې له بهیر سره یو ځای نه شي نو د امنیتي ځواکونو له سخت ځواب سره به مخامخ شي. خبرونو ته دوام ورکوو خو تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام د بدخشان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس په خپلو کارونو کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو له لاسوهنې نیوکه کوي. نوموړی وایي که دا لاسوهنې دوام وکړي په دغه ولایت کې به کاري خنډونه رامنځته شي. اخوا د بدخشان سیمه ییز چارواکي هم په دغه ریاست کې د ولسي جرګې د غړو لاسوهنې مني. د بدخشان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د هېواد د اصیل فرهنګ د دودولو مرکز که د ولسي جرګې د یو شمېر غړو د زور ازمایلو ځای ویل کېږي چې په تېر یوه کال کې د بدخشان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست ته 3 کسان معرفي شوي دي. د بدخشان د اطلاعات او کلتور تازه رئیس شیر علي قاسمی له یوې میاشتې راهیسې بې برخه لیکه دی. در پروسه امتحان ریاست اطلاع فرهنگ شرکت کردیم و 76 نمره گرفتیم، بلندترین نمره کامیاب شدیم و به حکم رئیس جمهور رئیس برحال هستم. ولی در این مدت ما چندین بار خلاف قانون منفعت گاهی تبدیل و گاهی از یک ولایت به دیگر ولایت بدون در نظر گرفتن معیارات اصل شایسته سر تبدیل شدیم. البته کلش مداخله زورمندان و بعضی وکیل سیوا بودن. در مجموع نمیتونم بگم. ښاغلی قاسمي وایي چې د آزادې سیالۍ په لړ کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون لخوا د ولسمشر په حکم دغه ریاست ته ګمارل شوی دی، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ده کار ځنډوي. کسایی که رفتن چندین بار پیش وزیر اطلاعات فرهنگ، یکی ما صراحتا میگم که بانو کوفی است و شاید که تیم کاری خوش از کسایی که موافق با او باشند، یا صراحتا رفتن پیش وزیر چندین بار پیشنهاد کردن، سر میز وزیر ماندن، یک بار مرا به کندوز تبدیل کرد، یک بار به تخار تبدیل کردن بدون از اینکه کدام خلاف قانون یا موارد قانونی را ما طی کرده باشیم. په همدې حال کې د بدخشان ولایت مدني ټولنې فعالان د دغه ولایت په مقرریو کې د ولسي جرګې د غړو له لاسوهنې اندېښنه لري. باید کسایی را حمایت بکنین در ریاست‌های بدخشان که ظرفیت کاری را داشته باشه که او بتونه که مسئله خدمت به مردم واقع شود. اما متاسفانه کسایی را حمایت میکنن که اونا ضعیف هستن، ظرفیت کاری ندارن. خو د بدخشان ولایت سیمه چارواکي په دې اړه داسې وایي: په اساس هدایت جلال الناب رئیس جمهور باید وزیرا هر رئیسی را که در محلات در ولایت ها مقرر میکنن باید با تفاهم والیای ولایت باشه. اما متاسفانه که وزیر صاحب موضوع را مراعات نمیکنن، بجز وزیر صاحب زراعت دیگه وزیر صاحب قطعا این موضوع را مراعات نکردن. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په یوه کال کې د بدخشان د اطلاعات او کلتور ریاست ته 3 رئیسان معرفي شوي دي. له لمر ټلویزیون څخه خبرونه همدومره او نور خبرونه هم لرو چې دا خبرونه به په طلوع نیوز کې وړاندې شي. پاتې خبرونه په طلوع نیوز کې دوام کوي. د هېواد په سویل ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو له زیاتوالي اندېښنه لري. د دغه دفتر مسؤلان وایي د تېر کال په پرتله په روان کال کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي 60 سلنه زیات شوي دي. ویل کېږي په روان کال کې به په دغه دفتر کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو 215 پیښې ثبت شوي دي. په پکتیا ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر وایي په سویل ختیځ ژوند کې د تېر کال په پرتله روان کال د ټول سره د تاوتریخوالي په پیښو کې 28% زیاتوالی راغلی.
د دې دفتر مسؤلین زیاتوي چې روان کال 215 د ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړي چې زیاتره یې پیښې په خوست ولایت کې ثبت شوي دي. د پکتیا امنیې قومندانۍ مسؤلین د تاوتریخوالي په دغو پیښو کې جبري ودونه په بدو کې ورکول او د پیسو په بدل کې د ښځو ورکول شامل دي. مشکلات اساسی زیاد که است در ولایت پکتیا فقط ازدواج اجباری است و به کم سن دادن است، بد دادن است که در این سالهای آخر این سال الحمدلله این آمارش کم شده. په سویل ختیځ زون کې مدني فعالان د ښځو په روان وضعیت اندېښنه ښکاره کوي او وایي باید د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره لازمې هڅې ترسره شي. نو ما د ملا امامانو نه دا خواهش است مثلا دغه دیني مسایل د جماعتو له لارې نوازي کې تر هغه څه خلک آګاه په دې برخه کې آګاهي نه ده شوې تر څو دغه مدني ټولنې او هغه کسان چې د بشري حقونو بخش کار کوي هغوی د قوي شي نور هڅې دې وکړي تر څو په لرې پرتو سیمه کې اکثره دغه پیښې پټېږي. بلخوا دیني عالمان له خلکو غواړي چې د ښځو غوښتنو ته پاملرنه وکړي. اسلام کې د ښځو لپاره دومره اسلام ښځو ته قطعا په سپکه نه دي کتلي چې هغه د انسانیت له چوکاټ نه وباسي. هغه د مشورې حق لري، د خبرو حق لري، د عرض کولو حق لري، غوښتنې لري. دا ټول په ډېر جرأت سره کولی شي. د یادونې وړ ده چې مدني فعالان وایي د هېواد په سویل ختیځ زون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي فیصدي له دې هم لوړه ده. دوی زیاتوي چې زیاترو سیمو کې د ناامنۍ له امله بشري حقونو کمیسیون نشي کولی پیښې ثبت کړي. د بلخ ولایت خبریالان او د رسنیو ملاتړ کوونکي بنسټونه له حکومته غواړي چې د خبریالانو د امنیت ساتلو لپاره جدي تابعیاوې ونیسي. دوی په لوګر ولایت کې د ملي پیغام راډیو د مسؤل وژل کېدل غندي او زیاتوي چې په تېرو 2 میاشتو کې 3 خبریالان د هېواد په بېلابېلو برخو کې وژل شوي دي. د لوګر ولایت ملي پیغام راډیو د مسؤل مدیر محمد نصیر مدثر له کورنۍ سره د غم شریکۍ له امله چې تېره ورځ په لوګر ولایت کې ووژل سو په مزار شریف ښار کې راغونډ شوي دي. دوی وایي چې په روان کال کې په هېواد کې 14 خبریالان وژل شوي دي چې یوازې په تېرو 2 میاشتو کې 3 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دې کار د خبریالانو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي. دیگر ما خسته شدیم از حرفای کلیشه‌ای مقامات امنیتی که میگن ما تحقیق میکنیم و تحقیقات در این مورد جریان دارد. این خیلی ها دشوار است بر ما که دیگر ما بپذیریم. بر ما باید ثابت بسازند که کیها حمله میکنند و چرا حمله میکنند و چرا جلوی حمله ها گرفته نمیشه. خبریالي په هېواد کې ستونزمن کار بلل کېږي. دوی له دې عمله خواشیني څرګندوي چې تر اوسه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالیو دوسیې نه دي څېړل شوي. امنیتي مسؤلین او امنیتي ارګانونه دنده لري چې دغه پیښه د نورو تیرو پیښو په څېر باندې شاته پرېږدي، په دې باندې کار وشي. هیچگاه به پرونده های خبرنگاران توجه نمی کنند و این نگرانی واقعا باعثی گردیدند که ما همیشه وقت از این ناحیه نگرانی از طرف حکومت داشته باشیم. ناگوار بودن وضعیت این قشر را در کشور آشکار ساخته و بی‌تفاوتی مراجع انتظامی، عدلی و قضایی را در پیوند و بررسی این رویدادها نشان می‌دهد. دوی د ملي امنیت شورا لخوا په ښه توګه د خبریالانو د امنیت د ټینګښت د کمیټې له جوړېدو ستاینه کوي، خو وایي چې فعالیتونه یې تر اوسه اغېزمن نه وو. باید د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالیو دوسیې وڅېړل سي. تلاش بکنیم مشترکاً که کسایی که پشت این برنامه هست، چه کسایی که از دولت افغانستان است، چه کسایی که از مخالفین دولت افغانستان است، اینا باید از طریق رسانه ها شناسایی شود و آنچه که خود ما داریم با ایمان و باور به توانمندی های رسانه‌ای و ژورنالیسم در افغانستان که فعلا کار هست این چهره ها را افشا بکنیم. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو رسنیو څخه ملاتړی بنسټ وایي چې په روان کال کې د خبریالانو په وړاندې د قتل او تاوتریخوالي پیښې 4 برابره زیاتې شوي دي او دا د رسنیو د فعالیتونو په وړاندې جدي ستونزه ده. د رسنیو او سینمایي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالو د پای ته رسیدو لپاره باید فرهنګي تګلاره جوړه شي. دوی زیاتوي چې د فرهنګ او هنر د بیا رغونې لپاره باید جدي ګامونه پورته شي. اخوا له 1 میاشتې راهیسې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر استعفا ورکړی او دغه وزارت د سرپرست لخوا اداره کیږي. د هېواد د سینماګران او د رسنیو غړي له فرهنګ جوړولو پرته له تاوتریخوالیو لرې افغانستان رامنځته کېدل ناممکن بولي.
د دغو فرهنګیانو په باور په تېر یوه نیمه لسیزه کې حکومتونو په هېواد کې د فرهنګ د راژوندي کولو لپاره هیڅ کار نه دی کړی او هېواد د فرهنګ په برخه کې سخت زیان لیدلی. پالیسی کلان فرهنگسازی که افغانستان امروز اگر میخواهد به طرف صلح بره، به خاطر آرامش بره و به خاطر گذر از خشونت و جنگ و مبارزه علیه مواد مخدر و فساد اداری بره، ما سخت نیاز داریم به یک پالیسی کلان فرهنگسازی. په همدې حال کې د هېواد سینماګران او هنرمندان وایي چې د هېواد د هنري وضعیت د ښه کېدو لپاره حکومت تر اوسه له دوی ملاتړ نه دی کړی. هیچ گونه پشتیبانی در راستای فرهنگ از جانب حکومت و دولت وجود نداره. خودش در ذات خود نوعی از فرهنگ ستیزی هست، یعنی که ما فرهنگ عقب زده میریم، همین خودش فرهنگ ستیزی است. چرخش دولت افغانستان و چوکی دولت افغانستان تنها روی شما چند نفر میچرخه. این باید شما احساس میکردین که سینما یعنی چی و فرهنگ ما از کجا منشأ میگیره و ما را کی معرفی میکنه. خب په دې برخه د حکومت ځواب داسې دی. در عمومیت استراتژی عمومی وزارت اطلاعات و فرهنگ جور می شود و همچنان در بار اول پالیسی ملی فرهنگی در افغانستان که نزدیک در تمام حکومت در بر میگیره ادارات عمومی جور میشه و در این پالیسی تمام بخشای هنر و فرهنگ که داخل است. د هېواد د فرهنګي وضعیت په اړه دا ویناوې د سینماګرانو او رسنیو د غړو لخوا په داسې حال کې مطرح کېږي چې تر دې وړاندې د هېواد پېژندل شوي لیکوال رهنور دریاب ادعا کړې وه چې هېوادوال په یو کاذبې فرهنګي فضا کې ژوند کوي، ځکه هېوادوالو له دودیز فرهنګ سره اړیکې پرې کړې او له مدرن فرهنګ نه یې څه نه دي زده کړي او اوس هېوادوال په فرهنګي تشه کې دي. د کابل ښاروالۍ سرپرست وایي دوی د یو شمېر نیمګړتیاوو له امله د کثافاتو په راټولولو کې ناتوانه دي. اخوا د چاپېریال ساتنې د ملي ادارې رئیس وایي په کابل ښار کې د ککړتیا پر یوه لویه ستونزه بدله شوې ده. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر د کابل ښاروالۍ سرپرست او د چاپېریال ساتنې د ملي ادارې رئیس د هوا د ککړتیا په ښار کې د خځلو د راغونډېدو له امله ولسي جرګې ته د ځواب ویلو لپاره ورغوښتل شو. هر سه شخصیتی که اینجا آمده مسئول از این هست: وزیر صاحب تجارت، رئیس صاحب محیط زیست و شاروال صاحب. ساخه سبز در ساعات رهایشی تبدیل شده که وظیفه است که باید مساحات سبز باید جلوگیری صورت میگیره. اوس ویل تاسو مبارکانو نه واورو چې تاسو مشکل څه شی ده، دې ستونزې ته څنګه د حل لاره نه پیدا کړي. د کابل ښاروالۍ سرپرست وایي چې د کابل ښار د ستونزو اوارۍ ډېر وخت ته اړتیا لري او ستونزمن کار دی. این که چرا این کثافات فعلا جمع نمیشه، دلیل اصلیش است که سیستمی که فعلا در شهرهای کابل است که شامل موجودیت وسایل نقلیه در قسمت تنظیف، کارمندای تنظیف، سیستم اداری تنظیف و غیره اجزای سیستم که موجود است برای نفوس کمتر از 1 میلیون ایجاد شده. قانون استانداردسازی ماده 7 بند اول: اداره ملی استاندارد دارای وظایف و صلاحیت‌های ذیل میباشد. تهیه، تدوین، اقتباس، نشر و انکشاف استانداردهای ملی و نظارت از تطبیق آن. یعنی هم اونا این استانداردها را طرح و تدوین میکنه و هم نظارت میکنه. خو د چاپېریال ساتنې د ملي ادارې رئیس وایي چې د چاپېریال ساتنې د ستونزو اوارۍ وخت نیونکی دی. کله که ما شهروند از این کشور هستیم، بیاییم که با همدیگر دست بدیم برای اسلام، برای اتحاد، برای وحدت، کمی کشور مجروح ما محیط زیست مجروحش خوبتر شود. اگر برای ما نشد، حداقل برای نسل آینده خوب شود. از شما این انتظار داشتیم که تدابیر و اقدامات عملی شما برای جلوگیری از آلودگی هوا چگونه است، چه اقداماتی کرده و برنامه آینده شما چی هست. شما در کنار ما همچه یک نماینده مردم افغانستان شکایت دارین از آلودگی هوا. ما جواب شما را میخوایم. مهربان شما. کابل هېواد یو له تر ټولو ککړ چاپېریال لرونکی ښار بلل کېږي چې د هېواد په څنډو کې د خښتو د بټیو فعالیت، د کورنیو لخوا د ښځلو سوځول، د ډېرو موټرونو تګ راتګ، د واټونو خرابوالی د چاپېریال د ککړتیا لاملونه بلل کېږي.
د امریکا متحدو ایالتونو دفاع وزارت د افغانستان د حالت په اړه خپل راپور کانګرس ته استولی دی. په دغه راپور کې د ترهګرو په ځپلو او د لویو ښارونو له سقوطه د مخنیوي په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو له بریالیتوبونو ستاینه شوې ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې په تیرو 3 کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیت جوړولو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د امریکا متحده ایالتونو کانګرس ته د پینټاګون په دغه څه باندې سل مخیز راپور کې د ترهګرو په وړاندې د افغان ځواکونو د شفق په څېر لوی عملیات د دغو ځواکونو د لوی ظرفیتونو بېلګه بلل شوې ده. پینټاګون پر دې باور ده چې له افغانستان سره د نړۍ د هېوادونو پر مالي او سیاسي ژمنو سربېره له افغان پوځیانو سره پوځي همغږي به د دغو ځواکونو د عملیاتو اغېز زیاته کړي. با گرفتن ابتکار عمل به دست، ایثار و قربانی بیشمار به خاطر دفاع از مردم و جغرافیای افغانستان و همچنان مسلکی بودن در میدان جنگ، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به اثبات رساندند برای دوست و دشمن افغانستان که هیچگاه اجازه نمیدن دشمن به اهداف شومش در کشور برسد. دغه راز ناټو په امریکا کې د نوي ولسمشر د کار په پیلولو سره له دغه هېواده غواړي چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي. اوس مهال ناټو په افغانستان کې څه باندې 12,000 پوځیان لري چې د افغان ځواکونو د روزنې، مشورې ورکولو او سمبالولو برخه کې فعالیت لري. با وجودی که نیروهای امنیتی افغانستان از حیث قوای هوایی و توپچی آنچنانی نبودند که وسعت این حملات بتوانند تحت تاثیر قرار بدن، اما رشادت و قهرمانی زیادی از خود داشتند. د امریکا متحده ایالتونو پوځ په روان کال کې د طالبانو د لویو پروګرامونو خبر ورکوي او د هغوی دا ټول پروګرامونه ناکام بولي. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. دا هم بهرني خبرونه. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر باراک اوباما وایي روسیه نشي کولی امریکا ته بدلون ورکړي. اوباما د ولسمشر په توګه په وروستۍ خبري غونډه کې وایي روسیه د پلور لپاره له تیلو، ګازو او وسلو پرته څه نه لري. نوموړی زیاتوي چې د بشار الاسد حکومت روسیه او ایران په سوریه کې د ملکیانو په وژلو کې لاس لري. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر باراک اوباما وایي چې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې هغه ته د امریکا په ټاکنو کې د لاسوهنې په تړاو خبرداری ورکړې. In early September, when I saw President Putin in China, د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې کله چې مې ولسمشر پوتین په چین کې ولید، احساس مې وکړ چې په ټاکنو کې د هغوی د لاسوهنې د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لاره دا ده چې له هغه سره مخامخ خبرې وکړم او هغه ته ووایم چې خپلې لاسوهنې پای ته ورسوي او که دا کار ونه کړي له جدي پایلې سره به مخ شي. په دې خبري ناسته کې اوباما په سوریه کې د ولسي وګړو پر وژلو هم سختاني وکړه. نړۍ پر حلب ښار د سوریې د حکومت او د هغه متحدانو روس او ایران د وحشیانه یرغل په وړاندې ټکان خوړلی. موږ لیدلی چې د هغوی سیاست د ولسي وګړو محاصره کول او لوږه ده. موږ ولیدل چې مرستندوی کارکوونکي په نښه شوي او د ښار ټولې برخې په کنډوالو بدلې شوي. باراک اوباما تر دې خبري ناستې وروسته له خپلې کورنۍ سره د دې هېواد د هوایي ایالت پلازمینې هانولولو ته په رخصتۍ ولاړ. ټاکل شوې ده نوموړی به د 2019 کال د جنوري میاشتې په 20 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ چارې ډونالډ ټرمپ ته وسپاري. د ترکیې په قیصر ښار کې د یوه ځانمرګي برید له امله کابو 14 ترکي سرتېر وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. ترکي چارواکي وایي دغه برید د دولتي ځواکونو بس ته نږدې شوی دی. اوس هم رسیږو اقتصادي خبرونو ته. د بار وړونکو موټرونو د یو شمېر ټولنو له کاري اعتصاب وروسته سوداګرو ته په میلیونونه افغاني زیانونه اوښتي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلان د ملي یووالي حکومت له مشرانو غواړي چې په لویو لارو کې د قاضیو مخه ونیسي. اخوا د ټرانسپورټ وزارت وایي د دغه اعتصاب تر شا بهرني لاسونه دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د باړونکو موټرونو د یو شمېر ټولنو او ترانسپورټ وزارت ترمنځ اختلافونو د هېواد په ختیځ کې د سوداګرۍ بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی او سوداګر د ملي یووالي له حکومته غواړي چې د ترانسپورټ د برخې د ستونزو د هوارۍ لپاره ګام پورته کړي.
وزارت ترانسپورت هم یک رول صحیح را بازی نمی کنند. به حیث یک وزارت سکتوری که همین سکتور با وای ارتباط دارند، یک اتحادیه را میره در پالوی خود میگیره، دیگه اتحادیه را او طرف میاندازه و نظر عمومی را نمیگیرد. خو د ترانسپورت وزارت سرپرست اعتراض کوونکي هغه زورواکي بولي چې په ناقانونه توګه د پیسو په اخیستو کې شریک دي او وایي چې د فساد په وړاندې نه بلکې په دغه وزارت کې د سامانو د راوستو په وړاندې راپاڅېدلي دي. تحریکات از بیرون است، آل در عرصه های مختلف، چیزی که یک از رئیسای و شرکت ها گفتند که در هر عرصه مداخله میکردن، حال کوشش میکنن که در انتقالات مداخله کنن، اینمی وضعیت در افغانستان طور خراب کنن که انتقالات هم استاد شد. هغه مسؤلین چې دا یوه ډله مافیایي غلۍ په څنګ کې ساتلي، دا د خلکو ته موټردارو ته په هر بندر او په هر ولایت کې مراجعه وکړي چې څومره د خلکو ټیکې دي. د ترانسپورت وزارت سرپرست وایي چې د ترانسپورت د یو شمېر قوانینو د بدلولو طرحې د عدلیې وزارت ته سپارلې ده. د ده په وینا دغه راځي له موټر چلونکو د دولت د عاید د راټولولو د توحید طرحه د اقتصاد عالي شورا ته وړاندې کړې چې د دغو طرحو د پړاوونو په ترسره کېدو سره به د ځمکني ترانسپورت د برخې ستونزې هوارې شي. مسؤلان په بازارونو کې د اوبلنو غازو او تیلو پر پلور له څارنې خبر ورکوي. د تیلو او اوبلنو غازو د تصدۍ مسؤلان وایي ډېر ژر به د 1 کیلوګرام غازو بیه 50 افغانیو ته ورسیږي. اخوا د کابل اوسیدونکي د تیلو او غازو د بیې پر لوړېدو نیوکه کوي. د هېواد یو شمېر اوسیدونکي د سوداګرۍ او صنایعو وزارت پر کړنو په نیوکه سره وایي چې د وزارت چارواکي په بازارونو کې د اوبلنو غاز د بیې د ټیټېدو له دروغو ډکې ژمنې کړې دي. دوی وایي چې اوس مهال په بازارونو کې اوبلن غاز په بېلابېلو نرخونو پلورل کېږي. مصنفرهایی است که نداره دیگه، یک تجار پای صادقان نداره یک کیلو غاز. واسه عزیز قیمت فروشی جنگیری شد، مردم بسیار فقیر بیچاره هستند، بازشان نمیرسه. خو د تیلو او اوبلنو غاز د تصدۍ چارواکي وایي چې له خصوصي برخې سره د ګډې پرېکړې له مخې د 1 کیلوګرام اوبلنو غازو بیه تر 500 افغانیو، د 1 لیتر ډیزل تیلو بیه 44 افغانیو، د 1 لیتر پترول تیلو بیه 40 افغانۍ ټاکل شوې ده. هفته آینده فکر میکنم که قیمت ها کاهش میافته، چرا که آمد مواد نفتی یک مشکل تکنیکی که وجود داشت فعلا رفع شده. راه جدید آقینه سبب شده که تیل به قیمت ارزانتر از نگاه ترانسپورتی وارد افغانستان شود و انشالله که زمستان که پیشروی از قیمت ها به شکل مصنوعی دوباره افزایش نخواهد یافت. د تیلو اوبلنو غازو بیه د هېواد په پلازمینه او یو شمېر ښارونو کې د هوا په سړېدو سره لوړه شوه، که څه هم چې تر دې وړاندې په بازارونو کې د ګران پلورنې د مخنیوي لپاره د دولتي غازو د پلور یو شمېر غرفو کار پیل کړی، خو ویل کېږي چې سږکال دغه غرفې هم تړل شوي دي. په هېواد کې د ناامنیو له زیاتوالي او د کرنیزو بنسټونو نشوالي سره سره په دغو برخو کې بودیجه کمه شوې ده. د شمېرو له مخې په امنیتي برخه کې 14 سلنه او په کرنیزه برخه کې 3.5 سلنه بودیجه کمه شوې ده. اخوا د ولسي جرګې او شمېر غړي وایي د ډېرو ستونزو له امله باید د راتلونکي کال د بودیجې مسوده رد شي. د ورکړل شویو شمېرو له مخې د راتلونکي کال په بودیجه کې د حکومتولۍ، پوهنې، ټولنیز خوندیتوب او متفرقه او احتیاط کودونه هغه برخې دي چې پراختي بودیجه یې زیاته شوې ده. خو بل پلو د امنیت برخه د بودیجې له شاوخوا 14 سلنه کموالي سره مخ ده. د بیخ بنسټونو برخه له شاوخوا 1 سلن کموالي سره مخ ده. د روغتي برخه له شاوخوا 9 سلنې کموالي، د کلیو پراختیا برخه له شاوخوا 3.5 سلنه کموالي سره او د اقتصاد برخه له 9 سلنه کموالي سره مخ شوې. کاهش بودجه در بخش سکتور امنیتی خود نشان میده که خامخواه در او بخش کمبودات را ما داشته می باشیم. در این شرایط ایجاب میکرد که ما سکتور خود امنیت خود را نسبت به امسال بیشتر تقویه میکردیم. اخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي د راتلونکي کال د بودیجې په مسوده کې ستونزو ته په پام سره وایي چې که په دغو ستونزو غور ونه شي نو دغه بودیجه به رد کړي. ماهیت بودجه ماهیتش ملی نیست، ضد ملی است، ضد وحدت ملی، ضد عدالت است، ضد ماده 6 قانون اساسی هست. 19 ولایت پسمانده و فقیر او تا محروم مانده پایین‌ترین بودجه را برش داده، تا جای بودجه را داده که در اونجا خود احتیاط و خود چی خودشان تعدیل میکنه که طول سال از پارلمان پرسان هم نمیکنه. بودجه شما بهتر میفهمید که بر اساس ماده قانون اساسی، بر اساس اصل توازن، بر اساس معصریت و مثمریت پروژه ها و برنامه ها ساخته میشه. بر وزارت مالیه افغانستان 34 ولایت افغانستان مهم است. د راتلونکي کال د ملي بودیجې پر سر له یوې میاشتې راهیسې چنې روانې دي او دا په داسې حال کې ده چې نوي مالي کال ته 3 ورځې پاتې دي،
خو تر اوسه د ملي بودیجې مسوده بې برخلیکه ده. افغانستان د حکومتي روښانتیا د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د ملي تدارکاتو د ادارې مسؤلان وایي له دې وروسته باید حکومتي کړنې ټولو ته روښانه وي. اخوا د روښانتیا د څار سازمان وایي که حکومت د روښانتیا په برخه کې شرطونه عملي نه کړي دغه غړیتوب به له لاسه ورکړي. د ملي تدارکاتو د کمیسیون سلاکار وایي چې افغانستان به د رڼې حکومتولۍ یا پرانیستي دولت په نړیوال سازمان کې د غړیتوب په خپرولو سره د نړۍ د هیوادونو ترمنځ ډیر اعتبار ترلاسه کړي. هم در عرصه اصلاحات نظام تدارکات چون هر قرارداد و هر پروژه‌ای که از پروسه تدارکات میگذره واقعا تاثیر مستقیم خود بالای زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم شریف افغانستان داره. ما هم خود متعهد میدانیم که حمایت از مشارکت مردم یکی از اهداف اساسی ما در راستای اصلاحات تدارکات باشه. اخوا د افغانستان د روڼتیا د څار اداره په بېلابېلو دولتي ادارو کې د لویو مفسدونو پر شتون اندېښنه څرګندوي او وایي که حکومت ونشي کړای له مفسدو کسانو سره مبارزه وکړي په دغه سازمان کې به غړیتوب له لاسه ورکړي. اگر در آینده حکومت افغانستان نتونه که در یکی از پیش‌شرط‌ها را به جا بیارد و یا هم به خلاف از عمل بکند عضویت خود را از دست خواهد داد. د دولتي چارواکو د شتمنۍ ثبت، رڼه بودیجه، د عمومي مشارکت زیاتوالی او معلوماتو ته لاسرسی د رڼې حکومتولۍ د سازمان د غړیتوب شرطونه دي چې ویل کېږي حکومت تر اوسه دغو شرطونو په عملي کولو کې بریالی نه دی. د ولسمشر د فرمان پر بنسټ شکرالله عاطف مشال د افغانستان د کرکټ بورډ د نوي مشر په توګه وټاکل شو. تر دې وړاندې د دې بنسټ رئیس نسیم الله دانش و. عاطف مشال نن د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د کرکټ بورډ کارکوونکو ته وپېژندل شو. د کرکټ بورډ د نوي رئیس د معرفي په مراسم کې یو شمېر وزیرانو د ولسي جرګې غړو وپېژندل شوي سیاسي او سپورټي څېرو ګډون درلود. د مشران جرګې رئیس کرکټ د ملي والي سمبول بولي او د کرکټ بورډ له نوي رئیس نه غواړي چې د کرکټ په برخه کې د وړتیا د اصل پلي کولو ته جدي پاملرنه وکړي. نن کرکټ د افغانستان د ورزش په ډګر کې د افغانستان یو اساسي او مهم رول لري چې هم د ولس په وحدت او اتفاق او اتحاد کې او هم په نړۍ کې زموږ بیرغونه په مختلفو ساحو د دنیا کې رپېږي او همدغه نن چې موږ تاسو دلته خبرې لرو په 4-5 ملکونو د دنیا کې موږ لګیا یو مبارزه کوو د افغانستان لپاره خوشحالي راوړو. اخوا د هیواد د مالیې وزیر د کرکټ بورډ د پخواني رئیس نسیم الله دانش د کارونو په ستایلو سره ټول افغانستان ته د کرکټ پر پراختیا او د وړتیا له مخې د ملي لوبغاړي پر غوره کولو ټینګار کړی. انتظار ما از رئیس جدید این است که یک پالیسی مدون را برای کرکت بورد که یک دید حداقل 3 ساله را برای ما اینا تدوین بکنن که در او هم رابطه کرکت بورد یا توقعاتی که دارن با حکومت و از همه مهمتر با ICC در او باید به صورت واضح تسجیل شده باشه. په ټول توان به کوشش کوم چې د کرکټ اداره ملي ټول افغانستان ځان پکې وویني، ټول قومونه ځان پکې وویني او ټول سمتونه د افغانستان ځان پکې وویني. د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت الله خلیل کرزی د دنیا پوهنتون رئیس احمد شاه سنگدل د ښار جوړونې چارو وزیر سید سعادت منصور نادري د الکوزي ګروپ رئیس د کرکټ بورډ رئیس شکرالله عاطف د کرکټ د اجرایه بورډ غړي دي چې د افغانستان د کرکټ بورډ د رئیس په ټاکلو او لرې کولو کې مهم رول لري. په پای کې د ټولو همکارانو او ستاسو له پاملرنې څخه په مننې سره دا خبري ساعت الله مو